د هغه طبیعي مناظرو پر لور چې د ډیرو سیلانیانو د مزې دی. د ښار له ګڼې ګوڼې لرې هغه طبیعي ښکلا چې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه ورته سیلانیان راځي. په اتربوی ارغوانو بوټو پوښلې ګل غونډۍ د ډیرو سیلانیانو د مزې دی. د پروان ولایت په څنډه کې په ارغوانو پوښلې ګل غونډۍ ته د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د سیلانیانو راتګ زیات شوی. ډلې ډلې سیلانیان راځي او وایي ګل غونډۍ ښکلې ده. الان برادر عزیز دیگه ما هم گلغنده امروز که همین دوست برادر از آمدیم دیگه بسیار یک جای خوب است برای تفریحگاه دیگه مردم از بسیار ولایت جمعه به خاطر تفریح او ما ته ډیرو خلکو ویلې چې دلته ګلغونډۍ داسې ده او عکسونه به یې راته راوړو هغه به یې راته راوړو خو زه خپلا شخصا نه وم راغلی او اوس راغلم ډیر زیات ښکلی او ډیر زیات مقبول جای ده. تامین شوی امنیت او طبیعي ښکلا دا هغه څه دي چې سږ کال سیلانیانو پکې د اختر 3 ورځې هم دلته په ګلغونډۍ کې تېرې کړې. که د هیواد د تفریحي سیمو نومونه اخیستل کېږي نو ګلغونډۍ به یې ضرور په قطار کې وي. ګلغونډۍ ته راغلي سیلانیان وایي خوښ دي چې سږ کال په ټول هیواد کې اختر د امنیت په غېږ کې ولمانځل شو. دوی وایي افغانستان له طبیعي پلوه ډېرې ښکلاګانې لري خو په تیر کې د ناامنۍ له امله د سیلانیانو له سترګو پناه وې. گلغنده بهترین جای تفریحی در سطح پروان بلندترین جای تفریحی که از گلغنده است. بسیار مفید داره دیگه به فکر و ذهن و مردم. دیگه سال دیگه سال خوش برکت بود دیگه امن بود دیگه تفریح را ما دمی فضای امن پیش بردیم دیگه. مردم ها میبینی که نام خدا خیلی مردم اینجا فریمان شده آمده به تفریح آمده اینجا دیگه تفریح خود میکنه دیگه اوضاع امن است. الحمدلله اوضاع امن است. امارات اسلامی هم دیگه الحمدلله دیگه امنیت بسیار شدید گرفته. امنیت نسبت به سالهای گذشته بسیار خوب است چون که فعلا هیچ کسی نمیتونه دست به پرخاشگری بزنه و امنیت را خراب کنه چون که امارات اسلامی افغانستان با نیروهای استخبارات و همچنین نیروهای امنیتی خود امنیت را بسیار خوب تامین میکنه. امنیت الحمدلله بیخی در ډاډ وړ دی چې زابل ولایت نه جلال آباد کونړ پورې ولاړولو نو امنیت بیخي د ډاډ وړ و لکه مشکل نه و. اوس فلحال راغلي یو پروان ولایت ګلغونډۍ ته نو اوس هم الحمدلله بیخي امنیت د ډاډ وړ. ګلغونډۍ ته راغلي سیلانیان په دغه سیمه کې د سیلانیانو لپاره د هوټل او سرپناه غوښتنه کوي. دوی وایي که په دغه سیمه کې هوټل جوړ شي نو د سیلانیانو شمیر کې به نور هم زیاتوالی راشي. ګلغونډۍ یو بهترین سیاحتي ځای ده د افغانستان البته په سطحه او د تیر کال په پرتله تقریبا 90% سیلانیان زیات شوي دلته او دا هغه جای ده چې له هر ځای له هر ولایت ته د جای ته سیلانیان راځي تفریحي لپاره او یو له حکومت هم دغه هیله ده چې د جای کې هغه هوټلونه جوړ کړي د خلک راځي د جای ته بیروبار ډېر خلک ډېر راځي دغه مشکل شته چې هوټلونه نشته. نو زه ډېرو ولایتو ته تللی یم بازار ته تللی یم لغمان کې دلته ګرځېدلی یم مثلا هر ولایت ته تللی یم خو د جای مې چې وکوت نو بل یو ناشنا جای ده او بل حکومت نه امارات نه دغه غواړو چې د جای کې مثلا هوټلونه او نور دغه دکانونه او دغه چیزونه ټول فوق‌العاده برابر کړي دغه هغه کې او دغه ډېره مهرباني د امارات د اسلامي هغه نه ډېره. په ورته مهال د پروان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي سږ کال ګلغونډۍ ته له مختلفو ولایتونو په سلګونه سیلانیان د چکر لپاره راغلي. دوی همداراز سیلانیانو ته د پوره امنیت ډاډ ورکړ. د پروان ولایت یو له سیاحتي سیمو څخه چې هلته سیلانیان ورته راتګ کوي هغه ګلغونډۍ ده. د اختر په 3 ورځو کې لله الحمد بیخي زیات امنیتي تدابیر نیول شوي وو او موږ هیوادوال ته ډاډ ورکوو
چې دوی په نورو ورځو کې هم راتللی شي ګلغونډۍ ته. د امنیت له لحاظه دوی ته ډاډ ورکوو چې موږ او ستاسې شاهدان یو چې د اختر په شپو ورځو کې نه تنها دلته پروان کې بلکې په عموم کې په ټول افغانستان کې موږ یوه امنیتي پیښه هم نه لرو. نو دا د دې ښکارندویي کوي چې امنیت بیخي برابر و او په دې 3 ورځو کې د اختر په زرګونو کسان راغلي دي. د ګلغونډۍ د سیاحتي او تفریحي سیمې څخه لیدنه کړې ده. د دغه ریاست مسؤلین وایي پلان لري چې سږ کال په دغه سیمه کې د سیلانیانو لپاره په عصري وسایلو سمبال هوټل جوړ کړي. بالکل د پروان ولایت اطلاعات کلتور ریاست تیر کال هم وزارت رهبری ته پیشنهاد وکړ د ګلغونډۍ د تفریحي سیمې په اړه چې دا د پروان ولایت یو له مهمو تفریحي سیمو څخه شمیرل کیږي چې باید دلته هوټل سیلانیانو ته جوړ شي. نو موږ وزارت ته پیشنهاد کړی دی، وزارت سره وعده کړې ده چې انشاءالله سږن کال راته ښودلی دی چې موږ به یې په هغه پراختیایي بودیجه کې دا شاملوو او عملاً به د دغه هوټل چارې پر مخ وړي. له ګلغونډۍ ورهاخوا سالنګ د پروان ولایت هغه ولسوالي ده چې د اوړي په موسم کې له نورو ډیر سیلانیان ورځي.